बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू टॉपिक زمونږ د نننی टॉपिक کې به زه تاسو ته فارمیټ سپیسیفایر باندې خبره کوم. څه باندې خبره کومګه؟ فارمیټ سپیسیفایر. وی هاف ډیفرنٹ فارمیټ سپیسیفایر. فارمیټ سپیسیفایر څه ته ویل کیږي؟ اول په دې باندې ځان تاسو پوه کړئ. سپیسیفایر څنګه چې راځي به تاسو هغه شان ولیکئ. سپیسیفایر فارمیټ سپیسیفایر موږ سره مختلف قسمونه لري. لکه څنګه قسمونه؟ اول په دې ځان پوه کړئ. موږ د ډیټا د سٹور کولو یا په میموري کې د ډیټا د اچولو لپاره ویریبل استعمالو یا نیم کانسټنټ استعمالو. خو د هغې لپاره موږ فارمیټ سپیسیفایر په سی لینګویج کې استعمالو. سی پلس پلس کې موږ سره د فارمیټ سپیسیفایر خبره نشته. وروسته بیا رام شي. مختلف قسمه فارمیټ سپیسیفایر استعمالیږي. فارمیټ سپیسیفایر په پرسنټ علامه باندې موږ ښیو، لکه پرسنٹ डी یا پرسنٹ یو یا فار ایگزامپل پرسنٹ سی یا پرسنٹ ایس. دا اصلا کی فارمیٹ سپیسیفایر دی چې دا استعمالیږي. فارمیٹ سپیسیفایر د ویلیو د میموري ته لیږلو لپاره او د میموري نه ډیټا راخیستلو لپاره استعمالیږي. میموري ته ډیټا موږ سٹور کو، د فارمیټ سپیسیفایر په ذریعه به سٹور کې. میموري نه ډیټا رالی، د فارمیټ سپیسیفایر په ذریعه به څنګه کې راخیسته شي. فار ایگزامپل زه به دلته stdio.h دا هیډر فایل ضروري دی اول کنه، دا به والو او له هغې وروسته به بیا کوم فنکشن تاسو ایډ کړئ؟ مین فنکشن به ایډ کړئ. کله چې مین فنکشن ایډ کو موږ غواړو یو ویریبل څنګه کو کریټ کو، یو ویریبل جوړ. د ویریبل د جوړېدا لپاره څه کو؟ موږ لیکو انټ. انټ ګوره اوس انټیجر ویلیو، معنا دا چې انټ ولیکو د دې مقصد څه دی؟ انټیجر ویلیو 4 بایټ ډیټا. که شارټ ولیکو معنا یې بیا څه ده؟ 2 بایټ ډیټا. که تاسې دلته راشئ او دې ځای کې ولیکئ تاسې فار ایگزامپل a means this is variable name. ما تاسې ته ویلي تر دې حده پورې ویریبل دې ته ویل کېږي ویریبل ډیکلریشن. او د دې نه علاوه که موږ ویل کړو از اکول ټو په دې کې ویلیو سټور کړو this is variable initialization. موږ دا ډیټا میموري کې سٹور کړه، د ا په نوم ویریبل موږ جوړ کې. خو دا اوس ډایرکټ موږ سٹور کړه. کله چې یو ویلیو ډایرکټ تاسې سٹور کوئ د هغې لپاره د فارمیټ سپیسیفایر ضرورت نشته. ویلیو چې کله موږ ډایرکټ سٹور کوو دې ته د فارمیټ سپیسیفایر ضرورت نشته. خو کله چې یو ویلیو ته رن ټایم کې سٹور کې، رن ټایم مینس چې کله تا نه پوښتنه وکړي او ته هغه ډیټا سٹور کړي. خبره ته مو خیر شته که نه؟ بیا په هغه ټایم کې د فارمیټ سپیسیفایر ضرورت دی موږ سره. اوس په ا کې زه دا ثبت کوم، دې ته به ورکړم فار ایگزامپل فارمیټ. زه غواړم د ا ویریبل نه ډیټا راوړم. اوس ګورئ که تاسې د دې دا کمپایل کوئ، مشین ته ترجمه کوئ او رن یې کوئ، آوټپوټ به څه شي؟ هیڅ. ځکه میموري کې موږ ډیټا سٹور کړه خو د میموري نه ډیټا بیرته موږ روانه خیستله. ته چې کله د میموري نه ډیټا راخلي د هغې لپاره موږ کوم فنکشن استعمالو؟ پرنټ اف. موږ به سمپل ولیکو پرنټ اف. ته نشي کولی پرنټ اف کې ډایرکټ ته ولیکي ا، کله هم نشي کولی. تاسو چې کله دې کمپایل کوئ دی وي ایرر، دا پیژني نه. ځکه فارمیټ سپیسیفایر څنګه دی موږ ته ضروري دی. اوس د انټیجر ویلیو لپاره چې کوم فارمیټ سپیسیفایر یوز کېږي هغه ډي دی، پرسنټ ډي. خو تاسې به فارمیټ سپیسیفایر څنګه لیکئ؟ دلته به ډبل کوایټس ولیکئ.
او لاغې نه پس په پرسنټیج علامه کېدی بیا ولیکئ ډي. کله چې موږ ډي ولیکو د هغې نه وروسته به تاسې بیا کامه کېدی چې د ویریبل او د فارمیټ سپیسیفایر ترمنځ جدایي رامنځته شي. اوس چې کله تاسې مثال کمپایلیشن کوئ اټومیټیکلی به موږ ته راکړي د میموري نه ډیټا. ګورئ د فارمیټ سپیسیفایر کار دا دی چې د میموري نه ډیټا څنګه کی راوچته کی، میموري ته ډیټا څنګه کی ورکی څنګه دی باندې وروسته اوس خبره کوم دی ځکه اوس صرف ماته وایي چې ډایرکټ چې ته موږ ویلیو دی ویریبل تاسین کو به د فارمیټ سپیسیفایر ضرورت نشته. خو که چېرته ډایرکټ تاسې ویلیو نه اچوئ بیا د فارمیټ سپیسیفایر ضرورت شته که نه؟ بیا شته. ګورئ که زه داسې وایم چې د دې سره یو میسیج هم باید موږ ته شو شي، دا میسیج بېله خبره ده. دا میسیج چې ته شو کې مثال زه لیکم ما ته ولیکي چې ټوټل ا ویلیو داسې ما ته ولیکه، نو ته به د ډي نه دې خوا لیکي که دې خوا ستا خوښه ده. خو د ډي نه دې خوا ځکه لیکم چې اول میسیج شو شي بیا موږ ته ریزلټ راکولی شي. ګوره زه څه لیکم ټوټل ا ویلیو داسې موږ لیکو ټوټل ا ویلیو. بیا دې خو مقصد چې دی د ویریبل نه یا د میموري نه ډیټا راخیستل. معنا دا چې اول به موږ ته ټوټل ا ویلیو میسیج شو کېږي بیا به هغې نه وروسته موږ ته ویلیو راخیستل. اوس تاسو چې کله زه دا ویلیو کمپایل کړم اټومیټیکلی ما ته ولیکي ټوټل ا ویلیو 20 ټوټل ا ویلیو 20. که چېرته مثال په ډول باندې دا پرسنټ ډي زه کنټرول ایکس سره کټ کړم او دې سایډ ته واچوم بیا به مسټیک وي؟ نو مسټیک نه دی، خو دې سایډ ته به ویلیو راوچتېږي، میسیج به وروسته وي. مسټیک دا دی چې سیکوینس لیول سره نه دی برابر. 20 ټوټل ا ویلیو داسې به راځي، یعنې فارمیټ سپیسیفایر چې په کوم ځای کې همغې ځای کې به چې کوم دی د ویریبل نه یا د میموري نه ډیټا څنګه کېږي راوچتېږي. مقصد مطلب نه ورسېږي تاسو که نه. یو پرنټ اف فنکشن خو موږ دې لپاره یوز کړو چې د میموري نه ډیټا راوالو او یا ساده میسیج ځان ته آوټپوټ. خو که چېرته مثال یو ویلیو پر رن ټایم کې موږ میموري ته ورکول غواړو، کم ټایم کې؟ رن ټایم کې. رن ټایم کې میموري ته ډیټا څنګه ورکو؟ ډېر ایزي. تاسې به دې طریقې سره ډیټا نه ورکوئ. رن ټایم دا چې هماغه تور سکرین کې موږ نه پوښتنه وکړي او موږ ورته ورکو ویلیو. د هغې لپاره به تاسې بیا فارمیټ سپیسیفایر نه مخکې ولیکئ، یو میسیج به تاسې ولیکئ. میسیج دپاره فارمیټ سپیسیفایر ضرورت نشته. موږ وایو چې میموري ته ډیټا ورکول او د میموري نه ډیټا راخیستل په دغه ټایم کې د فارمیټ سپیسیفایر ضرورت دی. مثال زه لیکم انټر ا ویلیو، انټر ا ویلیو، بیا له هغې نه وروسته تاسې دا کمپایل کوئ. دې موږ ته وایي انټر ا ویلیو. ویلیو غواړي موږ نه؟ نو ځکه موږ صرف میسیج آوټپوټ کړو. زه وایم چې ا ویلیو دې موږ نه وغواړي، موږ نه د میسیج نه پس چې دی ویلیو وغواړي په تور سکرین کې، خو هغه ویلیو اټومیټیکلی په کوم ویریبل کې باید پرته شي؟ په ا ویریبل کې. نو د دې لپاره موږ یو فنکشن استعمالو سکن اف. کوم فنکشن یوز کوو موږ؟ سکن اف فنکشن یوز کوو. سکن اف یو فنکشن دی، د دې کار دا دی چې ویلیو راخیستل او میموري ته لیږل. انپوټ پرنټ اف د آوټپوټ لپاره استعمالیږي، سکن اف د انپوټ لپاره. سکن اف او پرنټ اف په کوم هیډر فایل کې پراته دي؟ stdio.h فایل کې پراته دي. موږ سره د هیډر فایل کې پراته دي. موږ داسې کوو کله چې ویلیو سټور کوو د دې لپاره فارمیټ سپیسیفایر اوس څنګه دی؟ ضروري دی که نه؟ زه راځم په دې ځای کې لیکم پرسنټ ډي. ځکه پرسنټ ډي لیکم چې ډیټا ټایپ یې څه دی موږ سره؟ انټیجر دی. ډیټا ټایپ یې څه دی موږ سره؟ انټیجر دی. کله چې زه کامه کېدم له هغې نه وروسته تاسې چې کله انټیجر ته ویلیو سټور کوئ تاسې به اینډ پرسنټ علامه کېدئ. ګوره ډایرکټ نشو کولی، اینډ پرسنټ باندې اوس پوه کوم چې د دې څه کار دی. اینډ به کېدو بیا به ولیکو ا، بیا به څه ولیکو؟ ا. د دې کار څه دی؟ د دې کار معنا چې دا ویلیو راواله او دې ته یې ولیږه. د دې کار خو معلوم شو، یا ډیټا لیږل او یا ډیټا
راخستل. دا دوه کار دي موږ سره. خو د اند اپریټر څه کار دی؟ د دې څه کار دی؟ د دې څه وظیفه ده؟ تاسو ته ما ویلي وو چې د ویریبل نه علاوه د دې شاته یو نومیریک اډرس هم پروت وي. ګوره زه چې ولیکم ا میموري لوکیشن شو، خو دغه لوکیشن زمونږ لپاره ا دی، خو د دې ا شاته یو اډرس هم پروت دی. دې څه کوي؟ کومه ویلو چې ته ا ته ورکړې دا n% دې ته ریفرنس اپریټر ویل کېږي. کوم اپریټر ورته وایي؟ ریفرنس. د دې اپریټر په ذریعه هغه ویلو راخیستل کېږي او ډایرکټ د هغه ویریبل په اډرس باندې اچي. د ویریبل اډرس څه دی؟ د اډرس شاته چار کوم اډرس پروت په هغه اچي. ځکه دا تاسو کې نه پولی کولو دا ا دې څه پیژنې چې h شي 8% دا د ا اډرس باندې هغه ویلیو چی کوم چې په دې ا کې پراته ده. په دې ا کې چې کوم ویلیو تاسو سٹور کړئ نه دا 8% څه کوي؟ په دې ا ویریبل اډرس باندې ډیټا سٹور کوي. مطلب باندې ونه رسېږي تاسو د دې لپاره مونږه د استعمالو پرسنټی دې لپاره اسکیږي چې دا لوکیټینګ کوي. مثال یې ډیټا راخستل یا ډیټا اچول چارج کیتا چې n% څه کار کوي؟ د دې اډرس شته کنه د دې اډرس نه ویلیو راخستل او په دې اډرس باندې اچول دا د دې n% کار دی. او دا انټ دا اصلا کې دې تک ماډل دا ویل کیږي اپریټر ریفرنس اپریټر وته ویل کیږي. پروګرامینګ کې د سوی ریفرنس اپریټر وته وي. اوس ګوره څه کمپایلیشن کوم ما ته وي انټر ا ویلیو انټر ا ویلیو مثال 20 یا فار ایگزامپل 40 چې کله څه انټر کوم ډایرکټ دا سلويخ لاړ شي او په ا ویریبل کې څنګه شي سٹور شي. اوس دا سلويخ لاړ ا ویریبل کې سٹور شو دا چا ویوړو؟ دا اند اپریټر ویوړو. د دې په ذریعه التلاړ. اوس ګورئ که تاسو مثال اوس د دینه بیرته ډیټا اوس هغه کې ډیټا موږ سٹور کورن ټایم کې بیرته ډیټا ترالو نو موږ سکو موږ لیکو پرنٹ ا پرسن डी ولې لیکو فارمیټ سپیسیفایر دی کنه میسج موږ لیکو ټوټل ا ویلیو از هغه نو ورسته بتاس دلته چی کړي کاما او د کامی نو ورسته بتاسي وسته آوټپوټ راخستلو په وخت کې n% ته ضرورت نشته یا end operator ته ضرورت نشته. ډایرکټ بتاسي ولیکي a سو ولیکو موږ په دې کې a به ولیکو راوښو په دې کې بتاسي ولیکي 90 enter ماته ولیکي total a value is 90. خبره ته مخه شته کنه total a value is 90 ډایرکټ د a variable نه ډیټا څنګه شو راوچت شو. کله چې ډیری ویریبل موږ کریټ کو فار ایگزامپل زولیکم end b ولیکم فار ایگزامپل مو لیکل end z واستاس راشي به د ولیکي print if enter b value scanf %d ځکه انټیجر ډیټا ټایپ ما خسته وته کنه %d کامچي end operator b خبره ختمه. ټوټل a value د ټوټل a value نه پس الندې د چا value موږ ته پکار ده print if total b value is %d comma c comma b. z value نشته لا. اوس ګورئ ما ویریبل ګورئ د z جوړ کړو ویلیو مو ودوانه چوله صرف لوکیشن میں جوړ کړی نه مطلب ویریبل ډیکلیریشن وشو. ځلیکم 90 بیلیکم 40 موږ ته لیکي ټوټل a value is 90 ټوټل b value is 40. اوس که مثال دا په یو لاین کې ټول راغلی زم چې دا د b value لاندې لاین کې راشي نو د دې لپاره موږ څه یوز کوو؟ د دې لپاره موږ /n چې یوز کوو موږ /n. چیرته به /n تاسو یوز کوئ؟ د دې ویلیو دروچ د ویلیوز پرسنټی دا دی کنه دلته به کوم ویلیو راوچتیږي a کې چې کوم ویلیو پرته ده نو چې کله ویلیو راوچت شي به دا غي نو وروسته بریک وشي نو تاسو دلته /n ولیکي دا اتوماتیکلی نیو لاین /n معنا نیو لاین دی اتوماتیکلی نو لاین درکې. اوس ګوره به کمپایل او رن ځلیکم 90 50 ما دولی کې ټوټل a value is 90 ټوټل b value is
50. زه غواړم دا زیټ ویریبل نه دی، زیټ ویریبل په دې کې د A او د B ویلیو سره جمع شي. نو څه به کوو موږ؟ اول به زیټ ویریبل ته موږ کریټ کړی که نه، نو هغې نه وروسته به تاسې ولیکئ زیټ از اکول ټو دلته ګورئ اول چې د A ویلیو ورکړل شوه، بیا د B ویلیو ورکول شوه، بیا به هغې نه وروسته جمع کېږي. موږ پروګرامینګ کې 3 قسمه سټرکچر لرو او د هغې سټرکچر نه علاوه پروګرامینګ ورنه ممکنه دی. کوم سټرکچر پروګرامینګ کې شته چې په هغې باندې تاسې کار کوئ؟ پروګرامینګ لینګویج چې شي سټرکچر 3 قسمه سټرکچر دی موږ سره. سیکوینس سټرکچر بل کنټرول سټرکچر او بل ریپیټیشن سټرکچر. دا 3 قسمه سټرکچر دي چې دا په پروګرامینګ کې یوز کیږي. تر ټولو لومړنی سټرکچر کوم یو دی؟ سیکوینس. سیکوینس سټرکچر دی ته وایي. ښه ورته وګورئ، ما دلته ولیکل زیټ از اکول ټو A جمع شي B، او دلته رالمه د دې دواړو آوټپوټ نه وروسته مې ولیکل پرنټ اف پرسن D، ځکه د زیټ ډیټا ټایپ شی دی موږ سره انټیجر دی که نه. زه لیکم ټوټل زیټ ویلیو، زیټ ویلیو هغې نه وروسته به تاسې کامه کېدی او بیا به څه ولیکئ؟ تاسې زیټ به ولیکو موږ که نه دا شان، او په دې کې تاسې سلیش ان ځکه واچوئ چې د بی سټیټمنټ نه وروسته یو بریک راشي. اوس ګورئ کمپایل یې کوئ. زه لیکم 90، دلته لیکم 50، ما ته لیکي 90 50 یو سل څلوېښت. محاسبه وشوه که نه؟ سیکوینس سټرکچر دی ته وایي اول تا د A ویلیو ورکړه، بیا د B ویلیو ورکړه، بیا پروګرامینګ د لحاظه دا سره جمع شو، بیا د A ویلیو آوټپوټ راغی، بیا د B راغی او بیا د زیټ. خو که مثال دا زیټ دا زه مثال د دې نه بره جمع کړم، دې ځای کې زیټ مې از اکول ټو A جمع B. اوس به آوټپوټ ټرو وي که فالس؟ ولې؟ اول ګوره اول دا امټي دی که نه، دا امټي دی که نه. پروګرامینګ ګوره داسې نه، دا ټول سیده یو ځل کمپایل کېږي، کمپایلیشن سیده یو ځل کېږي، خو خبره دا ده سټیټمنټ ته ګوري د هغې مطابق کمپایلیشن کوي. اول A امټي، B امټي، زیټ امټي، زیټ از اکول ټو A جمع B، نو ټوټل څه شو؟ امټي شو که نه شو؟ هغې نه وروسته ته ویلیو ورکې، A ویلیو ورکې، بیا د B ویلیو ورکې، بیا د B آوټپوټ راځي، A آوټپوټ راځي، بیا د B آوټپوټ راځي، د زیټ آوټپوټ به څه وي؟ هغه امټي و که نه و؟ ځکه دا دواړه جمع کېږي وروسته نه که نه، اول چې جمع شو خبره ختمه شوه. صحیح شو؟ په دې کې وروسته نه جمع کېږي، دلته اول دا جمع کېدم داسې ګوره دې ته سیکوینس سټرکچر ویل کېږي. پروګرامینګ سیکوینس سټرکچر مطابق کار کوي. اوس تاسې چې کله زیټ ویلیو آوټپوټ ګورئ دې به تاسې ته ګاربیج ویلیو درکوي. ګاربیج ویلیو څه ته ویل کېږي؟ چې هغه مطلب آوټ اف رینج، یا مثال هغه زمونږ د ریزلټ مطابق نه. صحیح شو؟ یا زیته یې کم یا بل څه. ګاربیج ویلیو وایي زیاتوالی ته نه وایي چې زیته ویلیو وي. ګاربیج ویلیو هغه ویلیو ته ویل کېږي چې هغه ګډه وډه ویلیو وي. ټیک شو؟ داسې ویلیو به دې موږ ته راکوي. د سیکوینس سټرکچر مطابق پروګرام به یې جوړ کړو. دا ما ولیکلو، بیا زه دا لیکمه، آوټپوټ یې موږ ته لیکلی 1 کېږي آوټپوټ؟ نو، ځکه ګاربیج ویلیو موږ ته راکوي. که چېرته فار ایگزامپل همدا خبره زه دلته والمه بیا مشکل نشته، ځکه A ویلیو امټي، B ویلیو امټي، زیټ ویلیو امټي. د A ویلیو چې ته ورکړي هغه به A ویریبل ته لاړ شي، دا فل شو که نه شو موږ سره؟ B ویلیو چې واچول هغه به B ته لاړ شي، دا فل شو که نه؟ بیا ګوره زیټ از اکول ټو A جمع B، دا دواړه به جمع شي په زیټ کې به سټور شي. صحیح شو؟ زیټ هم فل شو که نه؟ اوس چې آوټپوټ رالي A نه ډیټا رالي، A کې مخکې نه ډیټا پرته ده ځکه تا هلته ورکړه ډیټا. B نه چې ډیټا رالي B کې ډیټا پرته ده ځکه تا ډیټا ورکړې. زیټ نه چې ډیټا راخلي ځکه چې د دې نه مخکې په هغې کې A او د B ویلیو څنګه شوې وه؟ جمع شوې وه. دې ته ویل کېږي کوم ماډل سټرکچر؟ سیکوینس سټرکچر. مطلب باندې ورسېږئ تاسو که نه؟ اوس به دې تا ته ریزلټ صحیح درکوي، په دې کې به پرابلم تاسې سره نه وي. دا تاسې ویلیو انټر کوئ، د هغې مطابق تاسې ته دې جواب درکوي. پوه شوې دې پورې تاسې؟ فارمیټ سپیسیفایر تاسې وپېژنده. فارمیټ سپیسیفایر څه ته وایي؟
د میموري لوکیشن کې د ډیټا اچول او یا ډیټا راخستل. د دې سره څنګه کې ماته است اینڈ اپریټر استعمال کړو. د اینڈ اپریټر په مقصد پوه شو تاسو؟ څه مقصد دی موږ سره؟ د ا ویلیو نه ویریبل ته ډیټا اچول. کاغه ا په نوم وی کده سیلری په نوم وی کده بل څه هر څه نوم باندې تا ویریبل جوړ کړی وي هغه ته ډیټا لیګل د end پرسن. خو دا end پرسن به کم ټایم کې استعمالو مونږه؟ رن ټایم کې. مثال سکن اپ په انسایډ کې صحیح شو کنه؟ بل ځکه تر استفاده کیږي خو کوم ځای کې هغه ورسته خبره راځي. صحیح شو کنه؟ دا شانته بل دې ورسته مونږه کریکټر ډیټا ټایپ هم استعمالوي شو. کوم ډیټا ټایپ یې کولای شو؟ کریکټر ډیټا ټایپ کوم ماډل ډیټا ټایپ دی؟ دا هغه ډیټا ټایپ دی چې په میموري کې یو کریکټر دی سٹور کوي او یو کریکټر 1 بایټ سپیس نیسي. څونه سپیس نیسي؟ 1 بایټ سپیس. مثال په ډول زلته لیکم کار چې خپل یو کریکټر سٹور کولی شي. څو کریکټر؟ په سی کې کار ډیټا ټایپ دی، په سی پلس پلس کې کار هم شته او سټرینګ هم شته. سټرینګ په دې کې نشته خو مونږ به څنګه از سټرینګ ډیټا د سٹور کو. سټرینګ څه ته ویل باندې پوه کوم. اوس ګوري کار ما ولیکلو فار ایگزامپل ګریډ از اکوال ټو ډایرکټ هم ویل ته سٹور کولای شي. مثال زه غواړم میموري کې ا سٹور کوم، سنگل کوټیشن به لیکو، ډبل کوټیشن نه. دا نمبر ګوره د کې یو کار دی ک انټیجر ډیټا ټایپ وي یا پلاټ وي یا ډبل وي یا لانګ وي. کله چې ته ویلیو اساین کې ډایرکټ به لیکي، کوټیشن میوټیشن کې به نه یې ساره. او کله چې کار ډیټا ټایپ وي هغه همیشه لپاره په کم کوټیشن کې مونږ سارو؟ سنگل کوټیشن کې. د یو نه زیاتې کریکټر ته پکې لیکل هم نشي. او دا یو کریکټر دا وسونه ځینې سي میموري کې 1 بایټ. مطلب نه ورسې کنه، یعنی پر کریکټر 1 بایټ سپیس الته څنګه کیږي؟ لوکیټ. معنا دا چې په میموري کې ځان ته 1 بایټ سپیس کار ډیټا ټایپ انتخابوي پر کریکټر. اوس کوم چې ته مثال آوټپوټ الو د کار ډیټا ټایپ مونږ چې لیکو پرنٹ اف اوس د کار ډیټا ټایپ د پر خپل فارمیټ سپیسیفایر دی ډی نشي یوز کولای. پرسنٹ سی چې به استعمالو پرسنٹ سی د چې نه مونږ راولو دا ګریډ نه راخلو کني راولو تاسو بولی کې دا اوس تاسو راشي رانه کوي. دلته به چې یوز کومګه سلیش ان به یوز کو چې یو بریک پکې را منځته شي. زلیکم 90 اول خو هغه رن ټایم ویلیو سر کې غواړي. ایرا کی آوټپوټ کنه دلته وګوره ا زلته مثال دی میسیج هم لیکلی شم راشي دې کې تاسو خپل میسیج ورته ولیکئ. زلیکما grade is زلیکم 90 88 grade is a یو کریکټر. اوس دوه کریکټر سٹور کوم الته باغې کې پدې کې څو کریکټر سٹور کوم؟ دوه a d. आउटपुट څه دی؟ d. لاست کریکټر بروجتي یعنی دوه کریکټر اټ ا ټایم کې نشو یوز کولای. عدل ته تویم وارننګ صحیح شو کنه؟ د کې به موږ ته ملټي کریکټر کانسټنټ سوچ میسج راکړي. مطلب پرابلم دی دا. صحیح شو؟ نو په دغه ټایم کې باید په کار ډیټا ټایپ کې څو کریکټر یوز شي؟ یو کریکټر. خو کله یو کریکټر نه زیات کریکټر په کار بیا وسکو چې په میموري کې مثال زه یو پروګرام جوړم د از د کون کې نوم داغه سکور داغه پرسنټیج دا زه یو پروګرام جوړم چې دا به دروز نو به وسکو به به سټرینګ نه لیکو سره کې ځکه سی کې سټرینګ نشته. به ولیکو نیم دا ویریبل نیم شو. به تاسو بریکټس کې دي یعنی مونږ اره ورستو چې اره څه تویل کیږي به دا دوه بریکټ ولیکو مونږه. پدې کې به اندازه وته وټاکو چې څو کریکټر نمونه مثال شل کریکټر. نو اوس په کریکټر ډیټا ټایپ باندې سونه ویل سٹور کوي شو شل کریکټر. خدا شل کریکټر په یو میموري لوکیشن باندې نه سٹور کی. دې سکی دې د سکی ها دې باندې لکه خزان پوي کوي دا ورسته به ان شاء الله راځي پام دې دغه کې راځي خو لوک صرف اوس ډیټا ټایپ تشریح نه په دې اساس تاسو مثال دا میموري شو عمومي دي تمام نوم ورکې نوم چې وته ورکې نیم ورته ورکې نیم ورکړو ورته کنه دی
مونږ وی چې هر یو ډیټا ټایپ شاته یو نومریک هر یو ویریبل شاته یو نومریک اډرس لري کني لري. اوس چې کله ته مثال الته ولیکي 20 نو دی په میموري کې څو دانې سپیس جوړ کې ځان ته شل 1 2 3 4 انداسي تر شلو پورې دا سپیس ځان ته کریټ کوي جوړي. چارجر خو نشته ډیل چا سره شته لږ زر راوړه زر که دفتر بند دا خو لږ مشکل شي لږ زر تیز ورشه. تو ګوره چارجر شته کاری صاحب لږ زر وګوره چې دا ریکارډ خراب نه شي. دا کم چارجر دی؟ نه دا کار نه کوي داسې نه دی. ښه نو دې کې څه کېږي په دې کې ګوره شل دانې او په دې کې چې کوم کرې سیده مونږ به هلته کرکټر ورکو خو میموري کې به هغه شل کوره لري ځان ته شی به لري شل کوره او هر یو کور کې به یو کرکټر. مثال زه نوم سټور کوم احمد نو ای به چې دی په یو لوکیشن سټور شي ایچ به چې کوم دی په بل لوکیشن ام به په بل لوکیشن به ای به په بل لوکیشن او डी به په بل لوکیشن په دې شکل باندې. خو د دې لپاره دا به سي دې کې ګورې خبره ده چې د هر یو لوکیشن یو خپل اډرس په لري ځکه دا ځان ته لوکیشن لیکنه دې ته سب اډرس ویل کیږي. په دې کې به کار ډیټیو کې به دې ته کوم اډرس ویل کیږي چې دې سره زموږ کار نشته. زموږ کار شي سره دی نیم سره او د دې نیم شاته چې کوم اډرس پروت ګوره یو خو یونیک یو اډرس لري یو کریکټر یو د دې عمومي نیم شاته یو اډرس پروت وي چې دې ته ویل کیږي بیس اډرس. کوم اډرس وته ویل کیږي بیس اډرس. دا یو اډرس لري او دې ته همیشه لپاره بیس اډرس مونږ وایو. لکه مثال 2 دا یو اډرس شو دا اډرس مونږ سره د دې شاته پروت وي او د هر یو کریکټر شاته هم یو څه پروت وي یو اډرس پروت وي. لکه زر کنیکټ کا زر صحیح شو. نو مونږه چې کلم دغه نوم راوچتو د میموري نه نیم ویریبل نه به راوچتو کنه نو د یو اډرس په ذریعه به هغه ټولې کرکټر راوچتي. کوم اډرس په ذریعه؟ بیس اډرس په ذریعه. انور سره زموږ کار نشته. یعنی معنا دا ده چې میموري مونږ ته ولیکل 20 کرکټر به دې سٹور کړي صحیح شو. خو په کوم اډرس باندې؟ بیس اډرس باندې. بیس اډرس مخې ته مونږ یو نوم ورکړی دی چې هغې ته وایي نیم. هغه یو کرکټر چې سټور کېږي د هغې اډرس سره زموږ کار نشته. یعنې داسې هم کولی شو داسې ولیکو مونږه ایکول. اوس به ډبل کوایټ کله چې د یو نه زیاتې کرکټر سټور کړي بیا به څه لیکي ډبل کوایټس. زه لیکم احمد له هغې نه وروسته راځم دا کمپایل کوم. دلته به اوس یو بله خبره مې یاد ساتئ د چې نن دغه رالو مونږه نیم نه که نه په نیم نه چې کله ډیټا رالي ته به سی نه لیکي ته به ایس لیکي. هلته کارګې ډیټا دی خو از سټرینګ ډیټا سټور کېږي. سټرینګ ډیټا باندې چې 1 اور مور دین 1 کرکټر د یو نه زیاتې کرکټر شوي که نه شوي فارمیټ سپیسیفایر به څه وي ایس به سی به نه وي. سی صرف د یو کرکټر لپاره موږ استعمالو. و چې کله کمپایلیشن وکړم اټومیټیکلی زه لیکم 90 ګریډ ما هلته میسیج کې ګریډ لیکلی دی زه به لیکم نیم شی به ولیکم زه ورته نیم به ولیکم داسې نیم. اوس راشي کمپایل کې تاسې و دې کې زه دا پروګرام داسې جوړوم دا ای دی که نه ای په ځای به زه ولیکم ټوټل سکور. زه یو پروګرام جوړوم بیا د هغې نه وروسته چې لیکم ټوټل سکور بیا لیکم مثال یو بل ویریبل دا نوم به کنورټ کړم فار ایگزامپل of 10 number of 10 score او داخله کې به څه ولیکم زه percentage. مثال یو زده کوونکی دی ټوټل سکور یې 900 دی د 900 نه 200 وړي دي پرسنټیجونه کېږي دیز کې به تاسو پرسنټیج روباسئ. پرسنټیج از اکول ټو ټوټل سکور به پرېږدئ
اف 10 سکور براواله اف 10 سکور دا به ضرب کې سلو کې او تقسیم به پچی کې ټوټل سکور. دلته به ویریبل د سی جوړ کومنګا دا به د دینه اعلان وکړو ځکه موږ وایو چې وسو نمبر موږ وړي د 100 نمبرونه د ټوټل سکور ال د موږ لیکو چې مثال 900 300 صحیح شو کنه. نو دا محاسبه ودلته وکړو کله چې دا پرسنټیج روزي هغه به چې تلاړ شي هغه به پرسنټیج تلاړ شي آوټپوټ به موږ تراشي. نو دلته انټر ا ویلیو په ځای به چې ولیکو او بي سکور او بیا به دا ا ته نه لیکو چاته به ولیکو او بي سکور ته به ولیکو کنه او دلته بیا انټر بي په ځای به چې ولیکو ټوټل سکور. یو پروګرام دی ساده دی کې به چې ولیکم زه ټوټل سکور خبره ختمه. اوس ګورئ اول به امپلای نوم اول به د کوونکي نوم وي بیا به اف 10 سکور وي بیا به ټوټل سکور پرسنټیج به اتوماتیکلی خپل راوځي. په دې کې آوټپوټ کې موږ لیکلي ا آوټپوټ د ا په ځای به چې ولیکم او بي سکور بیا دویم ټوټل سکور او د زیډ په ځای به چې ولیکم پرسنټیج. د ا آوټپوټ د نیم آوټپوټ باید په سر کې راشي په سر کې په کار دی کنه اول د کوونکي نوم راشي بیا دلته پرسن سلیش ان کې د چبینه ویل اندازي کمپایل کې اوس ګورئ. او دلته یو بل خبرم ضروری ده تاسو نوم اتوماتیکلی کلی کنه دلته ډایرکټ مونږ لیکلی رن ټایم کې نه دی دام رن ټایم کې کولای شي ګورل د ډالر کا رن ټایم کې وکا راشل تولی کې بسر کې پرنٹ اف انټر سټوډنټ نیم سکین اف چې د بستور کېږي په نیم کې بستور کېږي موږ سره کنه پرسنټ اس به ولیکي ګوره صحیح شو. به کاما به بچی لیکو اینڈ اپریټر باندې لیکو د کار ډیټا ټیبل لپاره چې کار کې ویلیو سٹور کو اینڈ اپریټر به نه لیکو. یو خبره یاد ساتئ ګوره دا چې کار ډیټا ټیب کې کله ویلیو سٹور کو اینڈ اپریټر ته ضرورت نشته ډایرکټ بولی کې نه چې بولی کومنګا نه ځکه د دې شاته یو اډرس نه دی کنه ما وی چې یو بیس اډرس وی او یو موږ سره دا غي شاته چې کوم دي دا یو گروپ لپاره اډرس وی نو ډایرکټ په اینډ اپریټر نه لیکو بدا په خپل التزي بیس اډرس تزي دې شکل باندې کمپایلر مونږ لیکو انټر سټوډنټ نیم مثال لیکم چې خالد انټر اف 10 سکور ویلیو ځکه مثال وسو شپته نمبر می ویوړي انټر ټوټل سکور ویلیو د 100 نمبرونه د 900 نه ما ته وی نیم خالد وسو شپته نمبر د 900 نه ضرورت دی د پرسنټیج دی مطلب باندې ورسې تاسو نو تاسو چې کله د ټیکس سٹور کولې په میموري کې هغه دوه خبرې دي کار ډیټا ټیپ یوز کولې شو پر کریکټر کولې شو یوز کو او کولې شو د یو نه زیاتې کریکټر سٹور کو د یو نه زیاتې کریکټر د سٹور کولو لپاره به سایز ورته ټاکو شل می ولیکل کنه یوې خبرې ته تاسو بل هم سوچ کوئ ما لیکلی شل دی به 19 کریکټر سٹور کی شل نه یو کریکټر به کمی سایز شل 19 به سٹور کیږي کته مثال اوس یو نوم د پوره شل کریکټر دی او سایز بل ته سټا کړی دا نوم نشي کېدی هغه خرنه کریکټر به 19 کریکټر بدلی ولی دی یو کریکټر چې په خپل اتوماتیکلی ځان ته ریزرو کوي هغه ته ویل کېږي نل کریکټر کم کریکټر وته وي اخرنه کریکټر دا ولی ځان ته ریزرو کوي ځکه اوس خالد سو کریکټر دی 15 کریکټر دی او دلته سایز سو دی شل 15 کریکټر ته ولیکل په کار دا چې تاسو شل لیکل ځکه سایز دی د شل کړي باقی سپیس پاتې شو کنه د نل کریکټر کار دی چې 15 کریکټر نه پس بریکینګ وکي مانا سټاپینګ وکي سایز د شلو دی ودې لیکل 15 کریکټر دی ولیکل نور نه لیکي چې کله میموري ته راځي بس سټاپینګ وکي دا سټاپ د خپل ځان ته یو کریکټر څنګه کی هغه ته نل کریکټر د نل کریکټر کار دی چې څونه کریکټر مونږ لیکو دا غي د سټاپینګ لپاره مونږ استعمال مطلب باندې ورسې اوس پریکټیکل تاسو وګورئ هم دې کې تاسو ته خایمه دلته یو نوم زه ډایرکټ دا کومه مثال مولیکل 5 کریکټر از ایکوال ټو تسلیکما مولیکل احمد سو کریکټر دی وز دا کوم ماته میسټیک ولی د نل کریکټر لپاره سپیس تا نشته یو کریکټر سپیس به اضافه ورکړي چې هغه نل کریکټر لپاره څنګه شي ریزرو شي 6 کریکټر والا نو پرابلم
دی اتوماتیکلی تاسو آوټپوټ درکې احمد آوټپوټ ما اخیسته خیر نه دیغه تاسو آوټپوټ باید دیواله مطلب باندې ورسې تاسو کنه نو دیز کې به دې خبره ته سوچ کوئ چې یو کریکټر به د خپل کریکټر نه اضافه ورکړي څه د پاره نل کریکټر د پاره نل کریکټر څه کار کوي که موږ زیات عدد ټاکلی او موږ به الته کم لیکو دا کم کریکټر په انټ کې سټاف کېدو لپاره نل کریکټر یوز کیږي هغه موږ نه ګورو نه موږ ورکو ورته اتوماتیکلی میموري خپل هغه کار کوي پوه شئ مقصد باندې تاسو اوس دا اصلا موږ سره بده کې د کار ډیټا ټایپ مطابق یو څو خبرې شولې څه کوېشن شته دي زه پوره دا ډېرې مهمه خبرې دي ګوره چې تاسو به وروسته د مشکل سره مخ نه دا باید مخکې تاسو یاد کړئ بس دی